بوشیو که خدای کول نړۍ ته اړولی مو ټول پام ستا آبادۍ ته. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي کارونو ترڅنګ د ښار و ښکلا او د ښار و تنویر ته خاصه توجه کړې ده. په دې وروستیو کې کندهار ښاروالۍ د ښار د نورو سیمو ترڅنګ دا ځل د مدد څلور لارې څخه شروع بیا تر رویې پله پورې د غځېدلي سړک ګروپان بیا ځلې فعاله کړل او دا دي اوس یې موږ تاسو شاهدان یو چې روښانه دي دا چې دا ګروپان د تیرو اتو یا نو کلونو راهیسې خراب و له فعالیت څخه لوېدلي وه. د کندهار ښاروالۍ په هلو ځلو سره بیا ځلې فعاله سول او دا دې اوس فعلا روښانه سول. د دې ګروپانو ګټه دا ده چې یو خو دې سیمې ته یې ځانګړې ښکلا ور وبخښله او بله خبره دا ده چې دلته د دا سړک پر غاړه باندې خلکو کاروبار کوي. مخکې چې دا ګروپان نه وه نصب سوي دغه کاروبار چې به کله ماښام سو یا به لږ تاریکه سول خلک به پر خپل مخ سره تلل او دلته به نور څوک نه وه. اوس فعلا چې دا ګروپان روښانه سوي د شپې تر ناوخته پورې چې موږ د خلکو سره خبرې وکړې چې اوس فعلا موږ تر ډېر ناوخته پورې دلته ولاړ یو دلته خپل کاروبار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته دا مخکې عادري دي یا څه کنډوالي و داسې څه زاړه ځایونه دي نو مخکې چې دا سیمه تاریکه وه کیدای سي داسې څه خطرونه و غلای و د ځینې شیان داسې حالت به وو خو اوس فعلا د دې ټولو هر څه مخه ونیول سوله او چې کله دا ګروپان روښانه سول عامو هیوادوالو یا عامو ښاریانو یې هم په فعالي کېدلو سره ډېره خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم اقدام څخه یې تود هرکلی وکړي. درکو د خپل وجود خولې او ویله درکو د خپل وجود خولې. ډېر خوشحاله سو چې ښاروالۍ موږ ته دا خدمت وکړي چې دغه لایټونه یې راته بسته کړله سړک یې روښانه کړي ښار یې روښانه کړي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله سو. نو موږ الحمدلله د ښاروالۍ والا څخه خوشحاله یو چې دا ګروپان یې موږ ته ولګول نو زموږ ماشاءالله د دا ګروپانو سره سوداوي هم سمې سوي دي او تر ډېره وخته هم ولاړ یو. بل محصلین راغلي دي دا هم دا ګروپانو چې لګېدلي دي تر ډېره وخته دی کښته و پورته کېږي معنا رو طامت یې زیات سوی دی. نور دې نه پرېږدو د جنګ و بدبختۍ ته به وښیو که خدای د مخه خو موږ چې ګروپانه وه د سټیکلولو نو اوس چې دا ګروپان سته تقریبا در 2 بجو در 1 بجې پورې موږ دکانداري کوو دلته تاریکه وه. اوس چې دا ګروپان ولګېدله داسې ته ورته وګوره د ګرد بازار یې ښایسته کړي. دلته وروره غل یو بل بدکاره سړی هغه د هغو وره معلومیږي چې دغه دی هغو دی دا سړی دی دا کار یې وکړي او اوس معلومداره شو دا ګروپان خو بیخي ښه ګټه وکړه ډېر ښه خوند یې وکړي. الله دې خیر ورکړي چې هر چا دا کار کوي. شپیر سات فلاس راغلی د خدمات دی ټول زاړه واړه دی بوخ دی په پالانه اړ بنا سه بیا د